چې کیمه باندې میږ اول ورځ باندې میږ باندې اپریشن وشي شوی و د هغې ورځې نه راوخله تر نن ورځې پورې چې تقریبا دا 12-14 کاله تېر شول په منځ کې د میږ چې کیمه توقع هغه خو دا وه چې د میږ د علاقې اپریشن وشي یا خو ورځې وي لاس ورځې وي لا به میاشت وي خو اخر کار دا به ختم شي خو نن که وکسې چې دا 12-14 کاله په منځ کې تېر شول خو هغه اپریشن د میږ سر ته ونه رسېده نو هغه خو داسې دي ستونزې یا مشکلات خو چې دا خو هر چاته پته ده چې یو کس کله د خپلې علاقې نه د خپل ځای نه د خپل کور نه بې کوره شي دا خو ټول مشکلات او مصیبات دي دا خو ټول ستونزې دي نو د میږ خلک که وکسې ډېر داسې خلک شته چې هغه نن د افغانستان په خوست علاقې کې بیرمل ولسوالۍ کې دغه علاقې کې ایسه پرې پروته دي میشته دي ولته کې خو هغه د مجبورۍ د لوسه چې منځ کې لارې بندې دي دلته راتلی نه شي او ډېر داسې خلک شته چې تقریبا دلته میږ خپله زه په خپله آی ډي پي سکیم په کښلو کې موجود یم د میږ سره تقریبا ټوټل 18,670 فیملی دي ټولې چې دغه ټول د حکومت سره او د پی ډي ایم سره رجسټر شوي کسان دي دغه ته په هر حال باندې تکلیفات او مشکلات شته دي په هغې کې دا چې د اوبو ستونزه شته ده پکې د کور د سیوري لاندې ژوند تېرول دا پکې مشکله ده او داسې د سر پټونې دغه هم مشکلات مو شته دي او داسې نور ډېر قسم مصایب او تکلیف دي چې هغه د میږ خلک ورسره مخامخ دي په هغې کې ټولو نه زیاتی چې کوم تکلیف ته یا مشکلات ده هغه د میږ کلي ته وطن ته واپسي کېدل دي د میږ د آی ډي پیز د سټوډنټس ته پورا د پاکستان په شش کلیجینا کې او په میډیکل او په انجینرینګ کې باقاعده سپیشل کوټې منځري ورکو ځکه چې دا خلک ډېر زیات سفر شول چې دغه سنه سازلا وشي نو دا میږ تاسو په وساتات باندې غوښتنه د صوبایي او د مرکزی حکومت نه چې په دا باندې غور وشي ویل چې دغه په زرینه په ډېر زرینه تعداد باندې د بچیون سفر شول خو چې کیم داسې خلک دي چې خپل مدد آپ کوشش کو خوري کو تکلیف کو په پرایویټ سکولینه کلیجینه کې سبق پیرول چې کم از کم اته ریلیف میلاو شي د اپریشن ضربه د میږ په ملیم تاریخ شه هغه 13 ورځ دو چې د پاکستان ریاست په شمالي وزیرستان شه یو فیصله وکړه چې د دې د ګورنمنت ریټ نشته نو د دې ریټ د بحالۍ د پورا میږ د یو اپریشن تبجا کی او دغه اپریشن په نتیجه شه اول خو چې خلک سمره په تکلیف سره د وزیرستان نه وروتل او د کیمه زیات نه تیر شول د محلي غونډې کې نه وروتل او د وی په جونګړې شه وختري وکړو بیا چې میږ واپس لوړی د میږ کرینا سړکینا مولینا هسپتالینا سکولینا جمعتینا پټرول پمپینا هر څه شي مسمار بیا خلک لګیا شول دغه سکریچز نه زوند پورا بیا یوانوي د یو نو ماحول جوړ کو خو په بدقسمتۍ سره نه بیا مشتاغه نه بیا بو دیر په نصیب شو و نه میږ امن پسترګې ولیدو د خپل وطن شي نه د دمره وخت تیر شو په غاسر بدرنګي په غاسر بدامني ټارګټ کیلینګ اغوا او بتخوري او نن کمی جوکسیا په خوځای کلی او په ورسره د میرانشاه ډیویژن باندې د تیرې وې هفته نه کارفي مسلط تو دغه په نتیجه شه انټرنیټ او موبایل سیګنل دا هر څه شي د خلک په نصیب نه دي نو میږ به غوښتنه دا وي چې د دمره غاټه اپریشن او د دمره قسمه تجربه نه بعد چې تقریبا داسې 22 تجربه په د وطن په د سینا باندې شوې دي د دې نه بعد کم از کم مشته په خپل د وسایل نه په ملمال وتل په سینا باندې یو پرامنا او د مترقی د سیاست او د تعلیم د ازادۍ د هر قسم انساني حقوقو نه ملمال ژوند د میږ د خلکو د پوره بحال کړي